السلام علیکم دوستانو، امید کوم روغ جوړ به یې. دې ویډیو کې مونږ یو څو جملې وایو، هغه په مختلفو معناګانو او په مختلف ځایونو کې کارول دپاره کوشش به وکړو. په مختلف ځایونو کې کارول. That will not work. That will not work. دا به کار ونه کړي. یو کار دپاره د یو څیز په کار یې ته یې راوړي او درته وایي That will not work. دا به کار ونه کړي. او یا هم ویلی شو دا فایده نه کوي. مثال یو کار ته ترسره کې او درته وایي چې That will not work. دا به فایده ونه کړي، یعنی دا به کار ونه کړي او یا هم دا فایده نه کوي. دا نتیجه نه ورکوي. کله چې هم یو څوک څه کار کوي، یو څیز ترسره کوي او ته ورته وایې That will not work. دا نتیجه نه ورکوي یا به دا نتیجه ور نه کړي. دا طریقه سم کار نه کوي. د یو کار ترسره کولو هماغه مثال دی. کولو دپاره یو طریقه کار کوي نو ته ورته وایې That will not work. دا طریقه سم کار نه کوي. یا یو څوک نظریه وړاندې کوي چې دا طریقه کار وکړو نو څنګه به وي، ته ورته وایې That will not work. یعنې دا طریقه به سم کار ونه کړي. نو دا یو څو مختلفې جملې د یو انګلیسي جملې دپاره. It's not allowed. It's not allowed. دا اجازه نه لري. مثال داسې ځایونو ته ننوځي سړی، هلته بعضې شیونه اجازه نه لري چې ځان سره یې ویسي، نو ویلی شي It's not allowed. دا اجازه نه لري. دا منع دي. زیات ځایونو کې سګرټ څکول منع وي، نو هلته لیکل شوي It's not allowed یا smoking is not allowed. دا منع ده. زیاتره ځایونو کې زیاتره شیونه قانوني هم نه وي، نو لیکلي It's not allowed یعنی دا قانوني نه ده. دا کار کول دلته قانوني نه دي. It's not allowed. دلته دا اجازه نشته، یعنی دلته پارک کول اجازه نه لري. مثال It's not allowed یا parking is not allowed. دلته دا اجازه نشته. دا ټولې جملې تقریبا یو شی دي، خو کولی شي د حالاتو مطابق په مختلف ځایونو کې استعمال کو. It's not allowed یعنی دا منع دي، اجازه نه لري، قانوني نه دي. It's beyond reach. It's beyond reach. دا مشکله ده. یو کار کول ترسره کول ته دا مشکله ده. دا نشي ترسره کېدی. دا نشي ترسره کېدی. It's beyond reach and دا سر ته نه رسیږي. او یا هم دې دپاره استعمالولی شي چې دا زما د وس کار نه دی. دا زما د وس نه دی، یعنې زما وس پې نه رسیږي. It's beyond reach معنا دا ده مشکله ده، زما وس پې یا نه رسیږي یا لاسرسی ورته نه کېږي. او آخري جمله دا د لاسرسي نه بهر دی، دې ته بیخي لاسرسی نه کېږي، دا د کولو امکان نه لري، د دې کېدل امکان نه لري. Beyond reach معنا دا دی چې لاسرسی ورته نه کېږي، دا مشکل دی یا امکان نه لري. هر شی چې تا ته سمون خوري په دې حالاتو سره ته کولی شي د جمله استعمال کړي. It's beyond reach.